بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، مخلوق له الله تعالی رزق ورکي، ځکه الله تعالی قرآن کې فرمایي والله خیر الرازقین، بېشک الله تعالی بهترین رزق ورکولو والا دی. ناظرین، موږ له په الله باندې بروسه پکار ده. دې باره کې حضرت موسی علیه السلام یو واقعه زه تاسو ته پیش کومه چې یو غریب کس و حضرت موسی علیه السلام ته راغی او ورته وی چې ای موسی علیه السلام ته کلیم الله، کله چې الله تعالی سره ملاقات کې نو زما یو درخواست هم ځان سره یوسه. حضرت موسی علیه السلام سړي ته وی ستا څه درخواست دی؟ سړي ورته وی چې زما درخواست دا دی چې زه ډېر زیات غریب یم او کله کله ما باندې د ورځې لږ هم تېره شي. نو الله تعالی ته ووایي چې زما په رزق کې اضافه وکړي. کله چې موسی علیه السلام د الله تعالی په دربار کې پیش شو، نو الله تعالی ته وفرمایل چې ما د یو غریب سړي یو درخواست هم راوړی دی چې په هغې کې د هغه فریاد دی. الله تعالی ورته وفرمایل چې زه د هغې نه خبر یم او دې سړي ته ووایه چې دله ما ډېر عمر ورکړی دی، زه دله رزق د هغه زندګۍ په مطابق ورکوم. کله چې موسی علیه السلام د الله تعالی د طرف نه واپسي وکړه، نو سړي ته وی چې الله تعالی تاله ډېر زیات عمر درکړی دی او د هغې مطابق تعالی رزق درکوي. سړي ورته وی چې موسی علیه السلام چې کله ته الله تعالی سره ملاقات کې، الله تعالی ته ووایي چې څونه رزق تا زما په قسمت کې لیکلی دی هغه ټول رزق ما ته راکړه، او چې د هغې مطابق څونه ژوند زه په دنیا کې تېرولی شم نو هغه مره ژوند هم راله راکړه. کله چې په دویم ځل باندې حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی ملاقات ته لاړه، نو د الله تعالی په حضور کې عرض وکړو چې یا پروردګار، هغه بنده بیا یو درخواست کړی دی. الله تعالی وی زه د هغې نه خبر یم او هغه ته ووایه چې ما ټول رزق تاله په یو ځل درکړ. حضرت موسی علیه السلام چې کله واپسي وکړه، نو هغه سړي ته وی چې الله تعالی ستا په قسمت کې ټول رزق په یو ځل ولیکه، تا ته به دا ټول رزق په یو ځل ملاویږي. نو چې کله ختم شو نو ستا عمر هم ختم شو. په دې کې وخت تېرېده. یو څو میاشتې بعد حضرت موسی علیه السلام په هغه طرف باندې راغی او هغه سړي ته چې وکتل نو هغه لنګر چالو کړی و. حضرت موسی علیه السلام چې ورغی او تپوس یې ترې وکړ چې تا خو خپل رزق باندې لنګر چالو کړی دی، ته د خپل عمر ډېر زر ختمول غواړې. نو هغه ورته وی چې کله ما ته رزق ټول میلاو شو نو ما اعلان وکړ چې څوک وږی وي تږی وي نو هغه دې زما لنګرخانې ته راځي او دلته دې روټۍ خوري او بیا دې ځي. حضرت موسی علیه السلام د هغه دې عمل ته ډېر حیرانه شو. بیا تقریبا 8 میاشتې بعد، کال بعد، چې کله موسی علیه السلام په هغه لار تېرېده نو هغه لنګر همغسې جاري و. نو الله تعالی له ملاقات له لاړه او الله تعالی سره ملاقات وکړو. بیا د ده تپوس وکړو چې یا الله تا دله دومره رزق ورکړی چې په خلکو هم خوري، په خپل هم خوري او ختمیږي نه. الله تعالی موسی علیه السلام ته وی ای موسی، تا ته نه ده معلومه چې کم خلک زما په مخلوق باندې رزق خوري، نو زه د هغه په رزق کې نوره اضافه هم کوم. په دنیا کې 10 ګونه د هغه اضافه کوم او په آخرت کې 10 کم 100 ګونه زه د هغه په رزق کې اضافه کوم. نو دله چې زه 10 ګونه ورکوم هغه نشي خلاصولی، نه خپل به څه خلاص کړي. نو حضرت موسی علیه السلام وی چې خلکو له رزق ورکولو باندې انسان عمر زیاتی او د ده رزق کې 10 ګونه یې دې دنیا کې اضافه کیږي. ناظرین، خلکو ته رزق ورکول د الله د رضا دپاره چې هغې کې ریا شامل نه وي، یقینا الله تعالی هغه له 10 ګونه رزق زیاتی. دې سره ملته جلته یو عام واقعه ده چې یو غلام و، هغه یو ورځ چوټي وکړه. نو د هغه مالک دا سوچ وکړ چې د ده په دې تنخوا ګزاره نه کېږي، ځکه ده چوټي وکړه. نو دله لږه تنخوا زیاته کړه چې دی چوټي نه کوي. هغه تنخوا واغسته، په چپه خولې باندې لاړ. بیا څه موده بعد ده بیا یو ورځ چوټي وکړه. مالک سوچ وکړ چې دی زما په نیکۍ پوه نه شو، نو د ده نه تنخوا الټه کمه کړه.
نو چې کله هغه کمه تنخواه ورکړه نو په خولې چپ شو او روان شو. نو هغه مالک ورپسې اواز وکړو چې ته دلته راشه، کله چې تاله ما تنخواه زیاته کړه اوم ته په چپه خولې لاړې، او اوس مې چې له تنخواه کمه کړه نو اوم په چپه خولې لاړې. تا بلکل غږ ونه کړ. نو غلام ورته ووی مخکې چې کومه ما چوټي کړې وه نو په هغه ورځ باندې زما زوی شوی و، نو تاسو چې زما تنخواه زیاته کړه نو ما دا وګڼل چې زما کوم زوی شوی نو هغه ځان سره خپله حصه راوړله، ځکه زما تنخواه زیاته شوه. او چې په کومه دویمه ورځ باندې ما چوټي وکړه او تاسو زما تنخواه کمه کړه نو په هغه ورځ زما مور وفات شوې وه، نو ما وی چې هغې خپله حصه ځان سره یوړه ځکه زما تنخواه کمه شوه. نو زه د هغه رزق باره کې ولې فکر وکړم چې کوم رزق د الله تعالی طرف نه مقرر دی. نو ناظرین دا څومره عبرتناکه واقعه ده. ناظرین چې د چا په خېټه کې سیر راځي نو دړی هغه دننه کړې نه ده. نو الله دې وکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو. انشاءالله بیا به ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.